سلام علیکم ملګرو. یو ډېر د خوښۍ وړاندیز دی چې د MTN بالکل فري انټرنیټ نن سبا ورځو کې خلکو ته وړاندې کړی دی. نو زه یې لومړی طریقه درته ښیم. لومړی به پلی سټور ته راشئ، پلی سټور به خلاص کړئ، دا پورته اپلیکیشن HTTP انجکټور دا به انسټال کړئ. ما انسټال کړی دی. کله مو چې دا انسټال کړ نو بیا به راشئ، زه یو لینک درته لیږم. ها لینک دلته ما ساتلی دی، لینک ډاونلوډ کې ما سره دی. کله مو چې پروګرام انسټال کړ نو بیا به دلته راشئ، MTN اپریل 15 پورې دا باندې به کلیک وکړئ. ما مخکې نه کنیکټ کړی دی، دلته کلي ښیي، زه یې ور ان کنیکټ کوم، ډسکنیکټ مې کړ. اوس ګورئ زما انټرنیټ کا د سیم نه مصرف کوي، خو کله چې دا طریقه وکاروو تاسو به دلته راشئ، تاسو موبایل به دلته راشي، دلته د سټارټ نی به کلیک وکړئ، دا به سټارټ بیټ شي. کله چې دا سټارټ بیټ ښکاره شو نو دلته اوس په اسانۍ ساحه کې ګورئ، دلته به یوه کلي را پیدا شي. کله چې کلي پیدا شو نو ستاسو انټرنیټ وصل شو، د سیم څخه به مصرف نه کوي. ګورئ دلته پاس کونج کې وګورئ کنیکټ شو. یو ځل بیا درته ښکاره کوم، میسیجونه را روان دي. کنیکټینګ اوس تر اوسه پورې په کنیکټ کې روان دی، نه دی کنیکټ شوی. کنیکټ انټرنیټ سره بالکل وصل شو، کلي ښکاره شوه. نو دا تر ټولو اسانه طریقه وه چې مفت انټرنیټ د اپریل تر 15 پورې وکاروئ. دا یې تر ټولو اسانه طریقه وه.